ایمان زیاتیږي په شل امور باندې د الله په مخلوقاتو کې سوچ، قران کریم کې سوچ، دریم د الله په نومونو کې سوچ، څلورم ذکر د رب العالمین د سنت برابر، پنځم د رب العالمین نه غوښتنه، شپږم به پیدا کارونه کې ځان نه بندول، وم کې اسه اخلاق، اتم د محمد رسول الله معجزات پیژندل، نهم د رسول الله شخصیت پیژندل، لسم د اسلام د دین خو بیان پیژندل، ایو لسم د هر قسم کفر او شرک نه جدایي، دولسم رب العالمین له وخت ورکوله، دیر لسم د علماء سره ناستا، څوار لسم د قران او سنت په درسونو کې کېناستله، پنځه لسم د رب العالمین د بندگانو سره د الله لپاره محبت، شپاړسم د ادب نه کار اخیستل، ولسم اخلاص په ځان کې پیدا کول، اتلسم د هغه څه لري کېدل چې تا د الله نه لري کوي، نو نسم عمل صالحه، او شلم جهاد فی سبیل الله، وړي کې ماشوم د خوشحالي وکي یخي د رستر ګنیرو وته په دې مخ باندې را لې سینه باندې پریوت.